در دل شب زمین با شدت بی سابقه لرزید. در یک چشم برهم زدن خانه ها به خاک نشست. لبخندها خاموش شد و صداهای شادی جای خود را به فریادهای دردناک داد. در یک لحظه گویی همه چیز فرو ریخت. خانه ها، رویاها، لبخندها، زمین لرزید. اما دل مردم بیشتر از آن لرزید. مردان، زنان، کودکان در زیر آوار خاموش شدند و چشمان بی‌پناه به آسمان دوخته ماندند. اما در میان این تاریکی و ویرانی نور امید از دل آسمان برخاست. امید مؤمنان با نصرت الهی به داد مظلومان رسید. هلیکوپترها از بمباران زنان و اطفال به فرشته‌های نجات تبدیل شده‌اند. قوای هوایی و زمینی ارتش دست در دست هم به سوی عمق فاجعه شتافتند. آسمانی که کمی بعد صدای پرواز بالهای نجات را در خود جای داد. در دل اندوه و خاموشی هلیکوپترهای قوای هوایی کشور چون فرشتگان نجات پرواز کردند تا ثابت سازند که برای نجات مردم خود نیاز به ابر قدرت بودن نیست. تا امید را به دل خاک‌نشینان بازگردانند. اردوی اسلامی افغانستان با لباس خاک‌آلود و دلهای استوار در کنار مردم ایستاد. نه در مقابل مردم، نه برای کشتن، بلکه برای زندگی، برای نجات، برای انسانیت. این مستند فقط روایت ویرانی نیست، روایت دلیری است، روایت استادگی است و روایت نجات از دل فاجعه است. روایت انسان‌هایی است که در میان خاک و خون دست به دست هم دادند تا بار دیگر زندگی را از زیر آوار بیرون بکشند. به احترام اشک‌های مادران، به احترام سکوت کودکانی که دیگر نمی‌خندند و به افتخار دلیرانی که در روزهای سخت از خود گذشتند تا امید زنده بماند. دغه منګ چې کوم ځای کې ولاړ یو دغه موقعیت نورګر ولسوالۍ مزار دره ده چې تاسو وینئ دغه کورونه تخریب شوي دي، لا جسدونه د ماشومانو، د سپینګیرو، د زنانو هم اوس پاتې دي. ځینې شهیدان دي، هغې جسدونه دلته راوتي دي. ځینې ټپیان چې د 50 نه زیاتو پورې پروازونه ترسره شوي دي هغه انتقالیږي ننګرهار ته چې ډېر سخت او شدید ټپیان وي، هغه بیا چارسربسترو او نور روغتونونو ته عملاً د امارت اسلامي ټول مسؤلین منصوبین بالخصوص اسلامي ملي اردو ځواکونه هغه دلته موجود دي، د خپلو هیوادوالو ترڅنګ دلته ولاړ دي.
قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ عملا دغلته د شهیدانو جنازې کیږي او دفن کیږي چې ځینې جنازې اوسي هغې نه متصل نورې جنازې راوړل کیږي او هغه جنازې کیږي هغه چې دلته شهیدان یې دلته کومک دپاره کوم ولسونه راغلي هغه یې دفن کوي او کوم چې هغه ټپیان شوي دي هغه د دې ځای نه بیا انتقالیږي ننګرهار او کابل روغتونونو ته تر څو د هغې دپاره تداوي وسي. اسلامي ملي اردو ځواکونه او نور ادارې ټول ولسونه د دې ولسونو د خدمت دپاره دلته راغلي حاضر دي او عملا ورسره لګیا دي په دې کارونو کې ورسره بوخت دي. خان ولي د نورګل ولسوالۍ ده مزار دره د غازي آباد دی. بس دا زلزله راغله د شپې 12 بجې د الله تاسې ویلي په خپلو سترګو تاسې هم ویلي زخمیان هم زموږ ډېر دي مطلب مړي هم زموږ د شهر کور کې 2 او 3 مړي دي بعضې کور کې 15 مړي دي بعضې کې 6 مړي دي زما خپله 2 بجې چې دي زخمي دي هغه ښار ته انتقال کړه. دغه حالات دی نو کورونه غونډ تباه شو کلي هغه تاسې په خپلو سترګو ویلي نو بس دغه مرسته خو موږ سره چارواکو هم کړله طالبانو چې دغه علي کوثر راځي زموږ زخمیان مطلب دا چې کومک دی شوی دی را روان دي دغه مرسته خو موږ لیدل ده. علي کوثر راځي زخمیان غونډ روان دي سیتامې ته روان دي ښار ته روان دي او نور ځوانان هم راغلي مطلب ټول لګیا دي څوک لګیا دي مطلب قبرونه وباسي څوک لګیا دي جنازې دغه کې څوک لګیا دي لټه کوي راوباسي ټولو نه مننه مطلب دا چې دا زموږ وروڼه یو مسلمانان وروڼه موږ دغه تکلیف تاسې ولیدلو چې کورونه هم غرق شوي دي او هر څه تباه شوي دي تاسې په خپلو سترګو د حالات ولیدلو نو دا نورګل ولسوالي مزار دره غازي آباد 10 کلي د من نه تللي په کم 12 بجې وې چې زلزله چانه شوې ده کم تقریبا 400 مړي شوي دي زموږ کورونه مالونه هر څه ختم شوي دي نو موږ سره د پوره کومک وشي د حکومت د خوا نه د بار د خوا نه غوږ ده هېڅ یې نه لرو غوږ ده مال هم ختم شوی ده کورونه هم ختم شوي او دا د الله پاک شان واقع راپېښ شوله دلته چې څه قبرونه دي دا ټول شهیدان شوي دي او زموږ د دې ودیر اوسېدونکي ټول هر یو په خپل مړي کې باندې مصروفه دي هر یو خپل مړی ته قبرونه وباسي ټول خپل مړي سره بند دي یو بل ته رارسېږي نشي کولی خو د نورګل ولسوالۍ ولسونه راغلي دي او د اسلامي امارت دفاع وزارت دی که امنیت ملي دی که څه اردو ده ټول راغلي دي موږ سره همکار دي موږ ته ډېر خوشحاله قدرمنو لیدونکو دغه ساحه تاسو ګورئ عملي د خلک لګیا دي ولس خلک دغه ځای نه نور جسدونه ویستل شوي دي صرف 2 ماشومان اوس هم دغلته پاتې دي چې شهیدان شوي دي او ولسي خلک په هڅه کې دي تر څو جسدونه پیدا کړي او جنازه یې وکړي او دفن کلو کې 80% خلک چې دي دا د دې ضربې لاندې راغلي او هغه کس چې ککرۍ یوه نیمه داسې بچه شوې ده او نور څه زخمیان دي او څه مړه دي. دې غمیزه کې د اسلامي امارت د حول د څنګه چې تلق شوی دی نورګل د ولسوالۍ نیولي د ولایت او د وزارت دفاع او څومره اردو د والي په شمول باندې د امنیت څومره امکانات چې هغې دي سمدستي په کار اچولي خو دومره خو سمدستي هر څه عیار نه کوي کار څومره چې په وس کې وو هغه په کار اچولي او نور ته مننه کوو د دې شوي امکانۍ ده. اینجا 60 پرواز امروز اجرا نمودیم از ساعت 12 بجه شب الا اکنون ما پروازها جریان داره از نقطه کنر هر جایی که زلزله شده شهید هستند زخمی هستند
ما در خدمتش هستیم، انتقالم دادیم و انتقالم میتیم. شهیدا را خداوند مغفرت کنه و زخمیان را برشان شفای عاجل میخواهیم. ما شب و روز در خدمت مردم هستیم و این اطمینان به کل مردم افغانستان و به مسئولین امارت اسلامی افغانستان میتم که شب روز ما در خدمت مردم هستیم، بودیم و می باشیم. کوم ځای کې چې د غفیخه شوې ده فلحال په دغه ځای کې 3 هلیکاپټرې ناستې دي د زخمیانو د انتقال لپاره چې کوم زخمیان شدید دي ننګرهار او کابل او نورو مواضعو ته انتقال کې تر اوسه د دې لپاره ښه تداوي وسي. دلته ناستې دي ولسونو خلکو ته ډاکټران هم راغلي دي کوم چې دلته تداوي کیږي هغې ته دلته تداوي کوي او چې کوم ډېر شدید وي هغه انتقالوي ننګرهار او کابل. یو ناڅاپي غوندې حادثه وه پیښه وه. نو شپې تقریبا 11 بجې وې چې موږ په لیوا کې وو. د اواز هم واورېده چې بهر راووتو. بیا د خپلو جزتامون سره هم رابطه شروع کړه. نو جزتامون نه معلومات دا راغی چې په دیوګل دره او مزار دره او جمع نورګل درینو طرف حادثې شوي دي. زلزله سخته د وطن لړزولی ده. نو دغه زخمیان او شهیدان لرو. نو په دغه وخت همزمان په دغه وخت سره متصله موږ چې خپل جزامونو سره رابطې شروع کړې چې خپل هوایي ځواک سره رابطه قایمه کړه او انجینري ټیم هم آماده کړ. انجینري امریت دستیم په کار واچوله او د درګونې امنیتي ځواکونو سره رابطه وکړه چې امنیه قومنداني د ولایت او استخباراتو ریاست په هماهنګي سره دلته راغلو. خو چونکې موږ انجینري وسایط سخت ضرورت و نو موږ همزمان انجینري وسایط دلته ورسول او په کار باندې شروع کړه چې دا لاره قطع شوې لاره هم سره وصله کړه. نو لار چونکې غر خوېدل داسې و چې داسې مسلسل خوېدله. یو ځای خلاصوله بل ځای بیا بندېدله بل ځای خلاصوله بیا بندېدله. نو ونه توانېدو چې دلته په وخت سره شپې ورسېدلی وی خو پیاده ځواکونه هم دلته ورسول. بیا مو هوایي ځواک سره مرسته وغوښتل. هوایي ځواک موږ ته راغلل تقریبا شاوخوا 9 بله تیارې چې تاسو وینئ دلته پرواز کوي او دا د امنیتي ځواکونه درې ګونې امنیتي ځواکونه په د زخمیانو په انتقالاتو باندې بوخت دي. لګیا یو تر څو پورې موږ دا زخمیان انتقالوو او شهیدان هم لرو. خو البته کیره ارقام او رقم لا تر څو نه ده معلوم. نو هڅه کوو چې خپل شهیدان هم راغونډ کړو او زخمیان هم خپل کورو ته بعضې که عادي زخمیان وو هغه وخت سره علاج وشو. بعضې سیاتامو ته انتقال کړه. نو تقریبا تر قول اردو ننګرهار او کونړ سیاتامې ته هم دغه زخمیان په وخت سره انتقال کړي دي او دا پروسه لا اوس هم روان دی. لله الحمد څنګه چې پیښه وشوله که د موږ د زون په کچه خپلې اردوګانې وي که د ولایتو په کچه باندې سرحدي لیواوې هغه ټولو ځانونه را رسولي دي. هغوی خپله ماشینري هم راوستې ده چورلکې هم راوستي او د خلکو د متاثرینو په انتقال د زخمیانو په رسونې د شهیدانو په دفن کې عملا دوی لګیا دي له خپل ولس سره. نو موږ له دوی نه ډېر خوشحاله یو. باید سوداګر په دې کې شتمن خپل رول ادا کړي او د ده نه درنه غمیزه بله نشته. دوی دلته خیمو ته ضرورت لري، خوراکي موادو ته ضرورت لري، ادویجاتو ته ضرورت لري، اکمالاتو ته ضرورت لري، نقدي مرستو ته ضرورت لري. باید ټول دا کار وکړي. قدرمنو هیوادوالو زموږ اسلامي ملي اردو ځواکونه د نورو ملکي او نظامي اداراتو سره په پوره همغږي د پیښو ځایونو ته ځانونه رسولي دي تر څو د هیوادوالو همکاري وکړي. هغه هیوادوال چې هغه ټپیان شوي دي خوندي ځایونو ته روغتونونو ته انتقال کړي. تاسو ګورئ د چورلکو په واسطه باندې هیوادوال مو را انتقالو اسلامي ملي اردو ځواکونه هغه ساحې ته او د پیښو ځایونو ته په عاجله سره ځانونه رسولي دي.